بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د دین د پوهاوی د ابتدایي درسونو یا د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې نن هغه شیان درته ښیو چې المنځ پاسیده‌یي او یا المنځ مکروه کوي. کله چې یو څوک لمونځ کوي نو د ده دپاره په لمانځه کې په خپل بدن یا جامه باندې بازی کول دا مکروه عمل دی، او همدا ډول په ناسته کې یا په سجده کې چې ډبرې یوې خوا او بلې خوا ته کوي دا هم مکروه کار دی، مګر که پر مځکه باندې لمونځ کاوه او هغه ځای شګلن و نو یو ور لاس ورباندې تیر کړي چې هغه شګې ایسته سي، دا پروا نه کوي. او همدا ډول په لاسو باندې د لاسو په ګوتو په لمانځه کې ټکان کول مکروه دی، او همدا ډول رسته طرف او چپه طرف ته کتل مکروه دي، خو که یې سینه وګرځول لمونځ فاسدېږي. البته که یې د سترګو تر کنجانو وکتل دا پروا نه کوي. او همدا ډول په لمانځه کې به چارجانونه کښېني، پر دا یوه انډې به زور نه کوي، او دواړه لاسونه به چې پر زنګنو نه وي دغسې پر مځکه لګولي، دا کار به نه کوي، دا مکروه دی. او چاته به سلام په ژبه باندې نه وایي، نه به یې په لاس جواب ورکړي چې لاس ورته پورته کړي. او همدا ډول په لمانځه کې چې دا پټو یې دغسې ایله پر وږو اچولی دا کار مکروه دی. خوراک او چښاک به نه کوي، خبرې کول او چښل کول دا لمونځ فاسدوي، که یې خوراک وکړي یا چښاک وکړي. همدا ډول که چیرې امام لمونځ ورکاوه نو درست به په محراب کې نه درېږي، د باندې به درېږي، که یوازې سجده په محراب کې پروا نه کوي. او همدا ډول امام به داسې نه کوي چې دی پر لوړه ولاړې نور خلک کښته، یعنې دا چې ایلاده د امام دپاره یو لوړ ځای ور جوړ کړي، او یا دا چې د امام دپاره یې کښته ځای ور جوړ کړي خلک لوړ سي، دا کار به نه کوي. او همدا ډول که په کومه کوټه کې تصویر وي مخ ته ځړېدلی وي، رسته طرف ته وي، چپه طرف ته وي، لوړ وي، نو هلته لمونځ کول مکروه دي. که پټ په یو تاخچه کې پروت وي یا تر فرش لاندې هغه بیا پروا نه کوي. او یا داسې وي چې عکسونه وي سرونه یې پرې وي، او یا داسې وي چې د غیر زیرو منظرې وي، دا پروا نه کوي. او که تصویرونه و کوچني کوچني وه چې کتونکی ورته وګوري نیسي کولی، دلته لمونځ پروا نه کوي، خو داسې تصویرونه ساتل جایز نه دي. او په لمانځه کې که چیرې مار چا ولیدي یا یې لړم ولیدي په دغه لمانځه کې ورغلی مړ یې کوي، دا لمونځ نه فاسدوي. او همدا ډول په لمانځه کې د آیاتو او د تسبیحاتو ایسابل دا مکروه دي. البته په صلات تسبیح لمونځ کې که چیرې یو څوک مازې ګوتې ته لږ حرکت ورکړي چې تسبیح شمېر ځینې ورک نه سي، دا پروا نه کوي. دا د لمانځه مکروهات سوه. په عام ډول باندې د مکروهاتو څخه یو کار دا دی چې یو څوک د استنجا په وخت کې یا د قضای حاجت په وخت کې مخ یا شا طرف و قبلې ته کې، دا مکروه کار دی. او همدا ډول د مسجد د پاسه بولې کول یا هلته جمعه کول او یا نور قضای حاجت پر کول دا مکروه دی.
او د مشت په اړه باندې هم قدیم علماو دا دروازه تړل مکروه بللې وه، اوس چون د فتنې وخت جایز یې بللې ده. او د مشت نقاشي کول ښایسته کول دا جایز دي، خو د وقف پیسو به یې نه کوي، د شخصي پیسو څخه به یې کوي. دا ځینې احکام د مکروهاتو مفسداتو د لمانځه وه، او په راتلونکي درس کې به انشاءالله بیا دا مسائل بیان کو چې د یو چا څه یو رکعت تیر وي او یا چاته په لمانځه کې بیا اودسي پیښه شي، او نو هغه به څنګه ترتیب کړي. هغه احکام به انشاءالله العزیز په راتلونکي درس کې تر بحث لاندې ونیسو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.